السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا چا پوښتنه کړې که د چا پیر لرې وي، که مرید په موبایل خبرې ورسره کوي آیا فایده لري که یا؟ پیر خپل مرید د موبایل په واسطه توجه کولی شي که یا؟ محترم وروره، په د پیر مبارک سره خبرې کول که د خط د لارې څه وي، که د موبایل د لارې څه وي، که مخامخ یې ټوله فایده لري. البته په خبرو کې فرق شته. که مرید ښه په ادب باندې خبرې کوي او خپل د ذکر شریف حالات ورته وایي، خپل حال ورسره شریکوي او یا د خپل پیر مبارک څخه هدایت غواړي، د هغه څه یو معلومات غواړي، نو دا خو ټوله ښې خبرې دي، دا خو ټوله فایدهمندې خبرې دي، دا ټوله ګټه لري. او که په خبرو کې خدای نکرده یا بې ادبي یا داسې خبرې ورته کوي چې هغه مناسبې نه وي، د شیخ د استاد سره مناسبې نه وي، نو بیا خبرې تاوان کوي. د خبرو پورې اړه لري. نو خبرې چې هغه د موبایل خبرې او د سیده خبرې، مخامخ خبرې، دا څه فرق لري؟ خبرو پورې تفاوت دی چې خبرې په ادب دي او که بې ادبه دي. د بې ادبه خبرو دې مو الله تعالی وساتي. او پیر مبارک چې دی هغه چې توجه کوي، هغه نه بیا موبایل ته ضرورت نه لري. په موبایل باندې څوک توجه نه کوي. موبایل هېڅ ضرورت د موبایل نشته. دا چې دی دا توجه دا شی دی لکه دعا، لکه څوک چې چاته دعا کوي، دعا چې سړی چاته کوي نو دا موبایل ته څه ضرورت لري؟ بلکې غایبانه توجه او غایبانه دعا ډېر ښه وي او هغه کفایت کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.